बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो डॉक्टर आसिफ इजहार यो پیرا بیا تاسو سره نن به خبره کوو جناب زمونږه چې کوم ذهني صحت ته او اکثر خلک تاسو ګوري نن سبا تقریبا زیاتره خلک په پریشانیانو کې مبتلا دي سب بیماری ورته نه وي جره وجود کې مې دم نشتا سو کوئی وجود مې خوږيږي سو کوئی جی ازما مې ټیک نه ده سو کوئی جی خوب مې ټیک نه ده نو نن خبرې کوو چې دا څه سره کې دي شي زمونږ په دماغ کې یو کیمیکل دی چې کوم ته سیروټونین ویل کېږي اوس دا سیروټونین چې کوم دی دا په دماغو کې چې کله د دې مقدار زیات شي نو دا سیروټونین د څه دپاره دی جناب دا دی چې ستاسو مایند فرش ساتي ستاسو مایند ریلیکس ساتي تاسو چې کوم دی الرټ ساتي یعنی ویښ دی ساتي او تا چې کوم د چوکن نه ساتي ټیک ده بیا دې نه علاوه ستا د دماغو چې کوم سیګنلز دي ټول بدن ته روان دي په نور بدن باندې هغه اثر انداز کېږي هغه ټیک ساتي نو ستا دماغ چې کوم دی په خپله هم فرش وي یعنی یو انجن چې ټیک وي یو انجن چې طاقتور وي نو هغه ظاهره خبره ده چې ځان پسې به ګاړې بیا ټول ښه ساتي نو دقسې خبره ده چې زموږ د مایند فرش وي سیروټونین لیول ښه وي زموږ د مایند امپلسز ښه وي ډپریشن نه وي انزایټي پریشاني نه وي وهمونه نه وي توهمات نه وي نو دغسې چې کوم دی دا انرژي به ځي او هغه انرژي به ښکاري زموږ په بدن باندې نو ته به یقیني طور چې جسماني طور هم الرټ وي ټیک به وي ستا کم فنکشنز چې کوم دي کم کارکردګي چې کوم ده جسماني طور هغه به هم ښي بیا دقسې چې جسم ښه وي نو ظاهره خبره ده چې پریشانیانې نشته جسم ښه دی بیماریانې نشته کمزورتیا نشته نو هاضمه ښي هغې سره چې کوم دی نو شوګر بلډ پریشر او دا ټول څیزونه تړلي دي چې دا به ښه وي نو د دې خبرې مقصد دا چې دا سیروټونین دا څومره ضروري شی دی چې تاسو ته اندازه وشي چې دا نه صرف په برین کې پیدا کیږي یعنی په دماغو کې پیدا کیږي او په دماغو کې موجود وي بلکې د دې اثر زموږ په ټول بدن باندې او په یو زموږ د بدن چې کومه کارکردګي ده په هغې باندې که هغه هاضمه ده که شوګر بلډ پریشر دی که زموږ وزن کمیدل زیاتېدل زموږ پټې زموږ هر څه په هغې باندې بیا دا اثر کوي نو که سیروټونین ستاسو په بدن کې پوره وي نو څنګه چې ما ویل چې الرټ به وي خوب به دې ټیک وي ښکلی به په ټایم وده کېږي زبردست خوب به درځي او هغه خوب چې کوم دی هغه به دې فرش کوي یعنی تا به دمه کوي وجود به دې تازه کوي او وختي چې بیا راپاسې سار نو بالکل به ټیک ټاک راپاسې او وجود کې به خوږ درد ستوماني هیڅ نه وي بیا جنرالي ستا د فیصلې دا قوت څیزونه چې ته څنګه ګورې څنګه هغې ته ریسپانس ورکې هغه به ظاهره خبره ده چې بیا ډېر ښه وي او ستا اکټیویټي او ستا فنکشنز چې کوم دي او کارکردګي چې کومه ده نو هغه ډېره ښه وي بدن دی چې فرش وي ستوماني نه وي خوږ درد نه وي یقیني خبره ده چې فزیکلي به هم ډېر زیات ښي او بیا دغه څیزونه چې کوم دی نو ستا په هر قسم ته کارکردګۍ باندې که هغه سټوډنټ دی که هغه چېرته ورکر دی که هغه چېرته مزدور دی او که هر څه دي نو یقیني خبره چې د هغه کارکردګي به ښه وي نو یو فرش مایند فرش باډي او اکټیونیس دپاره چې کوم دی نو سیروټونین ډېر زیات ضروري څیز دی سیروټونین کې چې کمی راشي ډپریشن ورسره راشي انزایټي پریشاني ورسره راشي وهم ورسره راشي وجود ورسره کمزورتیا فیل کیږي د بنده چې کوم دی په زړه کې دم نه وي هر ټایم پروت وي خوب خوراک دا هر یو څیز چې کوم دی دا ګډوډ شي ستا اکټیویټي کمه شي ستا هغه پروډکټیویټي چې کوم ده کارکردګي چې کوم ده هر لحاظ سره نو هغه کمه شي نو بنده ډپریشن ته لاړ شي نو که تاسو وګورئ چې ډپریشن دپاره موږ کومې دوايانې ورکوو نو هغه اثر کوي هم په دې سیروټونین باندې چې ستاسو برین کې د دې سیروټونین لیول برابر وي نو هغه ډپریشن کم شي نو د ډپریشن چې کوم هم دا نوې دوايانې دي ښه دوايانې دا ټول دې سیروټونین سره عمل کوي او دا سیروټونین ستاسو برین کې زیاتوي نو اله ستاسو دغه ډپریشن انزایټي پریشانیانې او د جسماني کمزورتیا دا ورسره ختمیږي اوس قدرتي طریقه باندې دا سیروټونین څنګه زیاتېدی شي زموږ برین کې ګورې ټول نه اهم څیز چې کوم دی هغه ما مخکې مې یو ځل خبره کړې وه چې زموږ دا بایولوجیکل کلاک چې کوم په دغه کې لګېدلی دی یعنی قدرتي یو ګړی زموږ په دې ذهن کې لګېدلی دی که ته کمره کې هم ناست یې نو تا ته پته ولګي چې بهر سهار شو بهر شپه شوه بهر تیاره شوه بهر رڼا شوه دا څیزونه او بیا چې کوم دی نو که ته اوده شي ته راپاسې نو قدرتي طور سهار راپاسې ماسخوتن تا ته خوب درشي نو دا یو بایولوجیکل کلاک دی یو قدرتي ګړی ده چې زموږ په دماغو کې لګېدلې ده دغسې ستا دا برین چې ستا ګړی په ټایم کې نو دا نورخاته او نور پرېواته سره کوي خصوصا نورخاته سره نو کوشش کوئ چې یاره په وخت باندې سهار پاسئ چې دا نورخاته دا تیاره چې کله رڼا ته بدلیږي او یا چې کوم د ماښام دا رڼا تیرې ته بدلیږي چې دغه ټایمونه تاسو اکټیو وئ بهر وئ او دغه نو دې سره چې کوم دی ستاسو د بایولوجیکل کلاک ټیک وي او ستاسو صحت ورسره ټیک رواني ستاسو خوب د سایکل ستاسو د راپاسېدو سایکل او ستاسو د خوب نه چې کم هغه تاسو دمه غواړئ کم ریلیکسیشن غواړئ تاسو ته ملاوي دي شي بیا دین علاوه په خوراکونو کې کوشش کوئ چې پروتین ډایټ
خصوصا انیمل پروټینز کې چې کوم د سیروټونین مقدار زیاتېدو کې د دې مدد کوي نو هغه کې غوښه شوله چرګ شولو مېوې شولو د دې غوښې یعنی وایټ میټ او ریډ میټ او دینه علاوه بیا پولټری پروډکټس دي لکه انډه شوله بیا چې کوم دی نو پی شوملې ماسته دا څیزونه چې دا ستاسو خوراک کې خامخا نو دغه په وجه چې سیروټونین لیول چې کم دی دا به ورسره ډیر زیات خي بیا سبزیانو ته کرا شو فروټو ته کرا شو نو ظاهر خبره ده چې هغه هم ضروري سيزونه دي چې هغه کې بي کمپلیکس دی وټامین بي دی مختلف سيزونه دي چې کوم ستاسو د نروز لپاره خدي ستاسو نروز چې ټیک وي سیروټونین مقدار به پوروي او ستاسو د کارکردګي چې کومه ذهني او جسمانی دا به ورسره ډیره خوي خصوصا کم خلک چې بیا سیروټونین زیاتول غواړي نو خصيز په خوراک کې چې کوم دی چکندر دې کې ډیر زیات دی انار کې دا اکټیویټي ډیره زیاته چې د سره تاسو سیروټونین زیاتیږي نو د فرشنس لپاره تاسو کې چکندر انار سیو په فروټو کې یعنی مڼه دا استعمالوي نو یقینا تاسو سیروټونین لیول چې کوم دی اب ورسره ډیر زیات خوي بیا پر ریچ کاربوهایډریټس کې یعنی په خواږو کې د کې کمی راوستل چې خواږه څومره تاسو کم استعمالوي کاربوهایډریټ کم استعمالوي نو د هغه په وجه چې کوم د تاسو سیروټونین لیول به خوي یعنی کم خلک چې خواږه زیات استعمالي وزن زیات شي بدن کې کمزورتیا راشي هغه کې ډیپریشن ته لاړ شي هغه اکټیویټي چې کوم دی نو کم شي نو کوشش کوي چې د خواږو نه پرهیز کوي چې وزن مونږ زیاتیږي شوګر بلډ پريشر مسلې د ناراضي او تاسو سیروټونین لیول چې کوم دی نو ابخي نو تاسو به یو خوشاله ژوندۍ تیروي ان شاء الله امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فائدہ مند دي او که تاسو غواړئ چې دا فائدہ مند دي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ خپل ډیر خیال ساتئ الله پامان